بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ارکیګیټ ته. په ارکیګیټ کې نن مونږه سلب باندې کار کوو. صحیح شو. مونږه کالم او بیم ویلې سلب ته راځو. رالم وال ته رالم د وال سیټینګ ته راغلم او په وال باندې مې د کلیک ولګول ته مې نو لینک کلیک کوو. وال چې کوم دی لاړ شم یونټ سیټینګ ته او په یونټ سیټینګ کې مې دلته سانتي متر واغستل. اوکې مې کوو. وال ته راغلم. وال مې دا کلیک ولګول. نو لینک مې قدام ورته څونه که به دا مې نارملي 25 واغستل او دا مې 300 واغستل. صحیح ده. نو وال ته چې کوم قسم میټیریل غواړي هغه میټیریل ټایپ ورته سلیکټ کړم. لږ ورته ځم دا فلیمیش دا راته راکړه. صحیح شو. نو زه ورته یم چې لږ مې کلیک ولګول. ما ته وال چې کوم دی یو مطلب یو ځای راته جوړ کړه. څونه څو په څو کې روم پکار دی. زه ورته یم مطلب ما ته 3 یا همداسې به ورته ووایو چې 6 په 3 کې ټیپ بټن ووه او 3 ورته ورکړه. صحیح ده. ته هم په دې باندې سلب واچو. دا روم دی سلب پې واچو. دا یې ډور شو او دا یې وینډو شوه. سلب ته راشه. سلب باندې کلیک کړه. سلب سټایل ته راشه. سلب دا به کلیک ولګوئ. سلب ته تیکنیس ورکړه. ته هم 10 سانتي سلب واچو. وایي د ځمکې نه څونه جیګ واچوم دی دا سلب. دلته به 3 نه ورکړي او 3 او 10 به ورکړي. 10 به سره هم پلس کړی که نه. پوهېږې که نه. نو دلته مې ورته ورکړه چې 3 او 10. وایي سلب کوم قسم میټیریل غواړي. وګوره کنکریټ آر سی سی والا غواړي. کته کې چې د کومه سې بیا ښکاره شي. دا خو هغه میټیریل دی. نو ته وایي چې په سلب په ټاپ باندې کومه سې ټیکسچر غواړي. ټاپ باندې وګوره ما ټاپ باندې کلیک ولګول. دی ما ته ووډ راکړه. لکه خارج کې ټول چې کوم دي د پلور لپاره ووډ استعمالوي. صحیح ده که نه. پلور لپاره. صحیح ده. او بیا په دې سایډ باندې څه شی غواړي. سایډ باندې دا کلر راته راکړه او په باټم باندې سپین رنګ یې راته راکړه. نو تاسو کولی شئ میټیریل چینج کړئ. چې کوم څه میټیریل غواړئ هغه کلیک ولګوئ. اوکې به کلیک ولګوئ. درته اوس وایي چې سلب ستا کوم یو ټایپ پکار دی. دا وګوره لکه کوم ټایپ کې ته غواړې چې دا ډرا کړي. زه ورته یم دا ریکټنګل مې راواخیستل. دلته مې کلیک ولګول. بیا مې دلته کلیک ولګول. دا ریکټنګل ټایپ کې شو. که تا سره داسې یو ځای لکه وال مې راواخیستل او دلته دا یو روم چې کوم دی دا به لږ ذره ډریګ او دا به سلیکټ کړو. دا سسپینډ کوي. دا سلیکټ کوي. دا دلته کوي. صحیح ده که نه. که داسې ځای نو بیا د لپاره بیا به داسې راځي بیل به ریکټنګل به اخلي. دا خو بیا ډبل کېږي که نه. یو سلب پکار دی که نه. نو دا به ختم کړي. نو بیا به سلب ته راشي. بیا به دا پولی لاین والا راوالي. پولیګان والا په دې کلیک که. بیا دلته 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 غلط شو هلته که نه. نو کیبورډ کې بیک سپیس بټن ووه. دلته کلیک که او بیا دلته کلیک که. نو تاسو لاړ شئ 3D کې وګورئ. دا سلب به جوړ شوی. نو ګورئ اسلامي د دې ټاپ دا میټیریل دی. باندې دغه میټیریل دی او لاندې نه چې وګورئ لاندې هغه سپین میټیریل دی. ښځه دا خو دا شو. دا سلب مې ختم کړ. په دې ځای کې چې کوم دی دا سسپینډ کوم دا ختموم. وال ته راغلم. وال کې 3 پوینټ وال ته راغلم. کلیک مې دلته ولګول. بل مې دلته ولګول. بل مې دلته ولګول. داسې وال مې جوړ کړه خو آوټ سایډ. صحیح شو. دا چې تاسو غواړئ صحیح کړئ نو په دې کلیک ولګوه. دغه باندې دا لږ ذره داسې ډریګ کړه. صحیح نه شو. هغه ډېر زیات دا وتلی ده. دا لږ ذره کم کړئ دې ځای پورې. دا په خپله دې سره ایډجسټ کېږي. دا لږ ذره شاته کړه. واپس خپل ټارګټ ته واپس شاته کړه. نه دا دې سره صحیح کېږي چې تاسو او که تاسو 3D کې وګورئ فکر کوم چې دا به صحیح وي. دا یو تر هغه سایډ به صحیح. هغه سایډ صحیح دی ښکاري. هلته صرف داسې ښایي ښه. دا بل سایډ اوس صرف خراب دی. دغه سایډ لپاره دا به لږ ذره موږ څه شی وکړو مخکې به وکړو. دا هم صحیح شو. صحیح شو. 3D کې وګورئ. صحیح ده که نه. ښه
نو دا باید دلته هم صحیح شي لږ زره که نه ظاهري به داسې دي صحیح ده زمونږ صرف دلته دې نه مطلب څه شی دی زمونږ صرف مطلب دا دی چې په دې باندې څنګه سلب واچول شي سرکولر سلب څنګه واچول شي زمونږ صرف مطلب دا دی صحیح ده څنګه کولی شو په دې باندې سلب واچو سلب ته به راشي په سلب باندې به دغه اپشن راواخلی ریکټنګل نښه ښه دلته مې کلیک ولګول دلته چې ما کلیک ولګول بیا دلته راغلم دې ځای کې مې کلیک ولګول بیا مې دلته کلیک ولګول بیا راغلم بیا مې دلته کلیک ولګول اوس دې ځای کې څه وکړو هلته لږ کلیک غلط ولګېدل که نه نو بیک سپیس دلته به کلیک ولګوئ بیا مې دلته کلیک ولګول اوس غواړم چې دلته سرکولر سلب واچوم نو سرکولر لپاره به تاسو راشئ د تاسو نه مختلف سرکولر ټایپس دي دا سټریټ دی تاسو به په دې کې څه شی راوالی ارک بای 3 پوینټ 3 پوینټ مطلب یو کلیک خو لګېدلی که نه دا د میډ پوینټ شو او دا د دا بل پوینټ شو او دا وګوره دا سلب جوړ شو کم یو د کټ نه راځي هغه شي صحیح نه دی لګېدلی هغه صحیح اصلا کې اول موږ صحیح نه دی جوړ کړی دا صحیح ترتیب سره موږ جوړ کړو چې کله ایکجیټ سي دا په خپله به ځي ته هغه ځي صحیح ده نو ګورې دا ولاړ شو دلته به ارک بای 3 پوینټ نه بل ښه طریقه نه ښه دا اوس ولې دا واپس سټریټ کوي که نه دا واپس څه شی کوي سټریټ کوي نو سلب جوړ شو نو سلب دلته دا پرې باندې پروت دی F3 بټن ووهه دا وګوره لږ زره دې کې کاس وی چې کټ راغلی که نه اول لږ زره صحیح جوړ شوی نه دی خو دې ځای کې هم پلان جوړولی شئ صحیح دا پلان نه شو دې کې ډېر پلانونه ما جوړ کړي دا پلان ښه دقیق سره جوړولی شئ که نه دا پلان خدای ښایسته پلان جوړولی شي د دې ښه ښایسته نوما درکوي درته دا وګوره دا ستاسو نوما شو داسې نوما چې د ایډوکیټ داسې ترتیب سره درته ښایي نه ښه دروازه ښه عرض ښه صحیح سلب پې پروت دی کته یې واخلی کته خو دغه شي چې کوم دی وال مې غلط ډرا کړه تاسو لږ سره سیده ډرا کوي صحیح اندازې سره ډرا کوي دا ولې داسې کوږ راغلی دا اصلا کې ما ته هغه مرکز صحیح نقطه نه راښودلی تاسو دغه یو لاین دی د دې لاین کې یو مرکز نقطه ورته وښایي هغه مرکز نه دې خوا ما خو اختیاري یو کلیک ولګول که نه یو طرف یې زیات شي یو طرف یې کم شي د اختیاري ستا د مرکز نه شوا څونه باید ورکړي صحیح ده ښه دا و موږ سره سلب په سلب کې دلته به زینه نه راځي ولې ښه اوس که لږ زره دا اوس وباسي نو چې دا اوس تاسو لږ زر وباسئ تاسو به اول نه څه کوئ دا به یو لاین هسې ډرا کوئ چې به لاین ډرا کوئ که نه 100 سانتي کې وباسئ دا خو به ډېر مشکل شي هم ډایرکټ راته یو 30 سانتي وباسئ 40 سانتي وباسه که نه پیک غوندې نو یو وار سلب فکس جوړ کړه څنګه چې ما فکس جوړ کړو بیا په دې یو نقطه باندې کلیک ولګوه چې یو نقطه باندې کلیک ولګوې تا ته دا آپشن یې درکوي آپشن یې درکړلې په دې آپشن کې لاندینی آپشن مې د ټولې کړي ډریګ مې کړی روټیټ مې کړی دی میرر مې کړی الیویټ مې کړی دی او ملټیپلس مې کړی دي پاسینی آپشن ته ګورئ دا څه شی دی دا موف نوټ دی یاره زه ته هم دغه نوټ لږ موف کړه دا یو کونج وتل بعضې وخت یو نوټ لږ زره موف کېږي که نه زه ته هم دا کونج مه باسه دا تاسو وګورئ 3D کې صرف یو کونج یا خوا وویستل صحیح ده که نه نو زه ته هم نه دا واپس خپل ځای کې کنټرول زیډ کوه راوخلې هلته واپس خپل ځای کې کېږه په دې باندې مې په دې ګوره نوټ باندې چې کله کلیک ونه لګېد دا کمانډ نه درکوي ښه دا خو موف نوټ نوټ مطلب غلط پروت دی یو پوینټ دلته پروت دی ته به اوس څه کوې دا به ډیلیټ کړې نه مې ډیلیټ کړو دا راوخله نوټ موف که دلته کېږه که نه صحیح ده نو ښه بل څه کار دی بل موږ سره دی فیلټ اینډ چیمبر صحیح ده یو ځای کې فیلټ کول چې فیلټ خو پوهېږئ که نه شوا او چیمبر ډسټنس ورکول کېږي نو زه ورته هم 400 مې ته ورکړه دا وګوره دا دونه فیلټ شو صحیح ده شوا چې بیا تاسو څونه ورکوئ کوم هسې ډیزاین جوړوئ ښه او که تاسو غواړئ چیمبر یې کوئ نو چیمبر بیا ته کټ راولي 400 ډېر زیات دی دا متصل کړو وی اپلای ټو آل کارنر که یو کارنر باندې
آل دا یو کارنر شو آل کارنر کلیک په دې کونج په دې کونج په دې کونج په دې ټولو کونجونو باندې کېږي پوه نه شوئ صحیح شو که نه دا وګورئ بعض وخت داسې ډیزاین کار راولئ راځو آفسیټ آل ایج آفسیټ واخله د ټولو ایجونو نه نو په دې کلیک ولګوه څو سانتي هلته وګوره دا صفر دی که نه دلته مې یو 50 سانتي دی نه لنه څه وباسه سلب وباسه نو بیا پر پاسه پیک میک مونږ ډیزاین کوو دا وګوره سلب ووتل 50 سانتي ښه صحیح پوه شوې 3D کې وګورئ د باندې کټاره اوس څنګه لګول کېږي کټارې ډیزاین که نه ډېر یو اسانه طریقه ورته ښیمه د دې نما ته راشي ساوت نه ورته وګوره یعنې دې کونج نه ورته وګوره ضرور نه ده دې کونج نه ورته وګوره ضرور نه دې کونج نه ورته وګوره خو یو کونج ته ضروري دی صحیح ده نو ساوت ته راغلم دې پوینټ ته ګورئ صحیح ده نو تا ته دا کونج ښکاري که نه دا به ته کټاره ښکاري که نه چې کورته ګورې کټارې به تا ته دغه ډیزاین کته غوندې برته ښکاري که نه لکه اخوا بیرته دغه کونج کې دې خوا مخامخ نه دا سایډ نه ورته صرف غاړه به ښکاري که نه سیکشن به جوړی صحیح ده لکه څنګه مارک کمانډ راواله دلته راشه کم قسم ټایپ چې ته جوړی جوړ که لکه زه دلته رالم نو ته مې یو 10 سانتي دلته پاس دونه لاړ شي بیا یو 15 سانتي داسې دننه راشه بیا یو 10 سانتي پاس لاړ شه بیا یو 100 سانتي بیا دلته داسې دننه راشه هلک را زوم کې چې بیا هلک ذره دقیق سره کار وکړي بیا یو 100 سانتي پاس لاړ شه بیا یو 100 سانتي دې خوا راشه بیا یو کرب دلته ورته ورکړو دا کرب وګورئ کرب تا ته وایي چې کوم یو قسم کرب پکار ارک باید 3 پوینټ لکه دلته وګورئ یو پوینټ دا شو یو پوینټ دا داسې 3 پوینټ ارک اخلي صحیح ده زه ته نه ارک باید څه شی دغه ټول باندې ته کار کوم دا کمانډونه څه دي دې باندې ته کار کوم زه ته ارک چې کوم دی ارک وت ډیفاین ټینجن به خپله ورته زه ټینجن ډیفاین کوم یعنې مماسو ته موږ په خپله ډیفاین کوو دا و دا مماس هم ورته وښودل صحیح ده نو زه ورته یم زیاره بیا داسې بیا لږ داسې لږ لاړ شه یو دې خوا د سلب تک نیسي که نه بیا هلته بیا لاندې دا ډکېږي دغه کېږي شاته چې بیا که داسې جوړوئ کار څنګه جوړوئ صحیح ده مخې ته نه دغه دی صحیح ده دا وګوره کته جوړه شوه که نه صحیح شو د پیک نو اوس به لاړ شي څنګه شی شو یو ټیپک شو که نه څه نوم څه شی مې ویل ښه پیک مې لیکه وی چې یو ټیپک شو نو ټیپک هم د کته یو ټیپک شو که نه صحیح ده نو اوس څه شو دا ورکې ده نه ښه داسې داسې به چې دا اوس څه شو نو هغه هم دلته پروت وي لږ لرې چېرته پروت وي یا په دې باندې کلیک ولګوئ درته پیدا کوي چې دا چېرته پروت دی ما پیدا کړه تاسو پیدا کړه کومه دی دغه دی دا د ښکاري ده دا لږ لرې پروت وي تا په تاسو موږ د دې نقطې نه جوړ کړی دا نقطه هم دې خوا ایښې وه که نه هغه نقطه اخوا دا نقطه باندې نقطه چې کوم ده دا هم په سلب باندې ایښې وه که نه نو دلته به راشئ دا به په دې ځای کېږي ډېر وړوکی مې جوړ کړی نه دی ښه ډېر لرې ما ته ولکه زه ارتفاع یې وګورم دا ډېر کم شو که نه ډېر کوچنی دی خو زه تاسو صرف طریقه یاده کړئ لکه اویا اتیا سنټ دا بیا ټول حجم غټېږي دا به دوه چنده کو سکیل به راشو سکیل ته وګورئ سکیل دا دی که نه ډیفاین لري که داسې که ورته دوه ولیکه دا اوکې په یو نقطه باندې کلیک ولګوه ډایرکټ دوه چنده شو صحیح شو دا ډریک کې دلته کېږي لږ غاړه باندې به کېږي اوس صحیح شو ښه اوس به څه وکړئ که اوس یې لږ نور هم دا سایز غټوي په دې کلیک ولګوه دا مې دوه که که نه اوس که دا دوه چې دوه کې دا دوه کېږي دا ورته اشاریه څه شی که 1.5 که یعنی 1.5 یو نیمې غټوم 1.5 دی که بیا وړوکی کېږي صحیح ده 1.5 یعنی دوه نه یو نیم صحیح شو نو په دې باندې به کلیک دا نقطه ته ښکاري دا نقطه چې په دې نقطه د کلیک وکړو کې دوه کمانډ درکوي یو پوش پول یو ټیوب کمانډ دی ټیوب کمانډ به راوالی کوم کمانډ به راواخلئ ټیوب ګوره هله چې کنه نقطه باندې به کلیک ولګوئ ولې په هغه نقطه مې کلیک ونه لګول په هغه نقطه به کلیک لګوئ چې ته چې په کوم ډایرکشن باندې ځې هغه حرکت کې زه ورته په دې ټیوب به کلیک ولګوې زه په دې باندې ځم داسې حرکت کوم دلته وګورئ صحیح ده که نه
دلته به حرکت وکړو دې سره به څه کوو دلته صرف یو کلیک ولګوه کلیک دې ولګول بل څوک بل هغلته یو کلیک ولګوه دلته وګوره دلته یو کلیک ولګوه که تاسو دا وګورئ دا ډېر منظم ډول سره به دا ته جوړ کړی درته ښکاري دلته څوک دلته به یو کلیک سره به ولګوه او دې ګولایي کې به څه کوو په ګولایي کې که نه دلته به راشئ دلته چې دا کمانډس دي اوس ارک بای 3 پوینټ راوالو که کم یو ارک بای 3 پوینټ سره به وګورو چې څنګه کېږي ارک بای 3 پوینټ دا پوینټ شو که نه یو هغه پوینټ شو دا 3 پوینټ سره داسې جوړېږي صحیح نه جوړېږي ښه نو د سره څه وکړي تاسو د سره دغه یو کمانډ دی ارک ټینجن دا دی که دا دی صحیح شو په دغه کې یو دانه دی دا مې راواخیستل لکه اول به ورته تاسو کوم ځای ښیي اول به ورته دې سره هم نه کېږي ښه صحیح ده ښه دا راواخلئ صحیح شو دې سره تاسو راشئ د دې میډ وګورئ میډ حتما درکوي دا دی میډ یې راکړه که نه چې میډ یې درکړو نو یار دغه یو دی ارک ټینجن دغه یو دی صحیح ده اول هلته کلیک ولګوئ چې هلته هم کلیک ولګول که نه نه دا هم نه دی دا به اوس واپس سره لرې کوي بیک سپیس سره به لرې کوي صحیح شو دغه یو دی دا درته ښکاري ارک ویت ډیفاین ټینجن ډیفاین که ورته ټینجن یو دلته کلیک ولګوه هلته ختمېږي که نه دلته یو دی ډیفاین کا او ته څه پته ویږي ښه چې دلته ما کلیک ولګول دا خو بیا دی چې ته ما ته ډبل جوړی که نه صحیح شو انشاءالله دا ته همدغه کې کمانډ دی دا ارک بای 3 پوینټ دی لکه یو پوینټ دلته کلیک ولګوه او بل پوینټ دلته کلیک ولګوه دغه دی صحیح شو دا اولنی کمانډ صحیح ده که نه خو هغه ارک بای 3 پوینټ او یو ارک بای سنټر پوینټ موږ اصلا کې دا 3 هغه اصلا په هغه هم کار کړی خو دا په دې باندې اپلای شو ښه لکه زیاتره دا استعمالیږي اول لکه سټارټ او د هغه اینډ دی بیا هغه نه پس به ته ورته ډیفاین کړې ټینجن کومه دی دا یو دی که نه دا دی وګوره ښه منظم ډول سره راغی صحیح شو ته پوه نه شو انجینر صحیح شو واپس به لاړ شي سټریټ نو به تاسو بیا چې کوم دغه سره ښه صحیح جوړېدل هغسې تاسو جوړ کوئ بیا ښه دا پوینټ چېرته نه ښکاري کولی شي چې اربیټ هم یوز کې کټ کېږي نه ښه نه کیک سره دا یوز کې نو اربیټ به یو سکیپ سره به پرېږدي بیا به بل سکیپ سره به پرېږدي دریم سکیپ به نه وی دوه سکیپ دریم سکیپ دی والله ټول کار دی بیا سر نه کېږي هغه دې پورې به جوړ شي بیا به دې پورې بیا نه جوړېږي صحیح ده دا ټیک ته وګوره که نه ټیک په خپله راکړه نو به بیا چې کله دا کمپلیټ شو بس همدې کې رایټ کلیک کوه اوکې چې کله دې اوکې که نو دا هغه سره پورې به رسېدل سره خو هغه د دې ټکه پورې نه هغه بل ټکه پورې به تاسو باید کړی وی دا چې پله دې سره پورې تاسو وصل کوئ که نه دا دیزي پورې دا نقطې ته به راغلی وی صحیح ده دا په خپله ښه ښایسته دغسې کارنر د دا جوړوي دا وګوره څومره زبردست یې جوړ کړی طریقه مانه خو پوه شوم مهم څه طریقه ده دا وګورئ مشکل پکې نشته سیده بالکل منظم ډول سره تاسو دې ته وګورئ صحیح ده چې کوم قسم میټیریل ورکوئ نو بیا ورته میټیریل ورکوئ دا و د پیک اوس هر قسم پیک تاسو جوړولی شئ ښه کته ده که نه جوړې که هر قسم ښه راکېټونه څنګه راوباسو ښه راکېټ بس په دې ځای کې راوباسي که دې ځای کې د ګول ډیزاین کې اوس دا بیا بس مینولي به کوئ راکېټ لپاره به دلته راشئ همغه ډیزاین بلاکونه غوندې راوځي تاسو ته څه وایي څوک ورته راکېټ وایي څوک ورته یو بلاک وایي څوک ورته داسې یو دغه ډیزاین وایي که نه خو دلته به راشئ او راکېټ مور کمانډ به راواخلئ سوري دلته راکېټ زه جوړوم څو په څو کې مې جوړ کړو په 15 صحیح شو ټیپ او په 40 کې مې جوړ صحیح ده دا راکېټ به د دې میټ پوینټ نه راواخلو
او د دې په میډ پوینټ باندې به څه شی کو دا ډریګ به راواخلې ډریګ مکی او اول بلا شو 3D ته دا راکټ چې کوم دی که نه صحیح شو دا به لږ زره 3D کو څه شی به کو 3D به کو کلیک به ولګئ او ارتفاع به ورته ورکړي دا پوش کمانډ سره پوش وګورئ دا کلیک کړی پوش یا ټیوب سره هم کولی شي خبر نه شي پوش څو سانتي یو 15 سانتي مې داسې صحیح شو نو لاړ به شئ په دې مې کلیک ولګول ماډل ته لاړم د مې کلر هم ورکړ ښه نو اوس به څه کار به وکړئ چې په دې باندې به کلیک ولګو او دې باندې به رایټ کلیک ولګو او ملټیپلز ته به لاړ شو دلته مې یو 15 دانې دې خوا واخله خو ملټیپلز بیا هغه روټیټ خبره روټیټ کی 15 دانې د دې هغه سنټر پوینټ وګورئ کوم ځای کې دی هغه دی که نه دا خو به انشاءالله دا کار کوو صحیح شو یو لاین سنټر مې ورته وکړو دا سلیکټ کا دا پوینټ عمل ته نه ښودلی بس وایه کوم خوا پکار دی دې خوا که دې خوا زه ته یم زه بس فاصله ورته ورکړه د انګل درته ښکاري انګل به ورته لس به ورکړم لس مې دې خوا به ورکړو لس به بیا خوا ورکړو صحیح ده انګل لس دې خوا شو په دې باندې به کلیک ولګئ بیا به لاړ شي او موف ته ملټیپل به راوالي همدا 15 دانې صحیح ده هلته به کلیک ولګئ بیا به کلیک دلته ولګئ میرر بیا دې خوا مو څه شی به ورکړو لس نو ماینس لس به ورکړو یا د انجینر صاحب خبره میرر به کړو خو دا به انتخابې شپ به نیسي بیا به دا انتخابې به دا بیا دا بیا دا بیا به رایټ کلیک ولګئ بیا به لاړ شي میرر او کاپي په دې نقطه باندې به کلیک ولګئ بیا به هلته کلیک بیا به شپ بټن به ونیسو دا به کلیک کړو بیا به دا بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا بیا به لاړ شي دلته او دا به ایجیک کې دیځي نه هغه لیول به ورته معلوم وي صحیح ده که نه ښه یو وار د انتخاب که دلته راشه ایډیټ ته راشه دا یو وار څه شی که ګروپ دا سسپینډ نه ټیک مارک لرې که ګروپ شو صحیح ده که هسې نه دغه کوئ نو دغه پوینټ نه راوخله دغه نقطه درته ښکاري ده یا دا نقطه مینولي وکړئ زه ورته یم یاره دا دې ځای کې ږدم هر چېرته چې ږدئ تاسو هغه ډیزاین خپل خوښه چې کوم هلته ږدئ صحیح ده دغه هغه کاپي دغه شی وه که نه کاپي تاسو بیا خو ترتیب سره جوړ کړئ دې باندې لکه دا داسې ډیزاین غوندې جوړېږي جال غوندې راوځي لکه دا خو ما ډېر راوایستل خو لږ لږ راوځي دې کې نور ډیزاین داسې کېږي دلته مینس کې پکې یو بل هغه راځي که نه بل لکه داسې بل داسې دغه همدغه 15 سانتي کې یو بل غوندې بیم غوندې تېرېږي کوم سلب ښه وفر سلب ورته وایي خو دا هغه ډیزاین به تاسو جوړ کړئ هغه ډیزاین به پلین ته راشئ که نه अब दीजिए कि बामा का सेना का बीम मोदी डिजाइन बतेर की ये तो गोरे दा बीम दे कने बीमु नसी दिए बीम दराश तो बीम की गोरे आर्क पाई 3 पॉइंट स्टखा दिलता बकले को लगे सही दा अब क्लिक बदलता हुआ लगे ना बदलता
بیم جوړ شو صحیح ده که نه زه ته زه بس دې ځای کې راته دا جوړ که اوس به په دې بیم باندې به کلیک ولګئ سیټینګ ته بیا راشي په سیټینګ کې دا ورته څونه که دا مې ورته لس که دا مې ورته لس که اوکې مې که دا د دې نقطې نه راخلم دا بیم دا ډریګ کوم صحیح شو بیا دا د ځمکې نه به جګ کې دا دی که نه یا ډریګ سره هم کولی شي بعضې شي ډریګ سره ده چې پوینټ یې ښه صحیح ډریګ کېږي دا ورته ورکړه 3 نیم مې څنګه چل دی 3 شو چې دانه داخل پکې راشي ښه لږ یو څو سانتي چې لاندې شي بیا صحیح کېږي ښه دې لاندې راته نه ورده 3 بالکل اکورټ داسې یي که نه په دا سنګل دی هغه داسې ډبل وتلی که نه داسې بیا خپله وګوره چې کومه ډیزاین دا به دا ډیزاین نه مو شو بیل بیل رنګ ورکوي هر یو ته بیل بیل رنګ بیا نه ورکول کېږي ګوره دې ته ګوره رنګ ته دې ته ګوره ټول یو رنګ ورکول کېږي ښه او که تاسو غواړئ چې د هر یو ته کې بیل بیل رنګ ورکوي که نه ګوره دلته یو ابجیکټ دی نو بیا به داسې کار به کوئ د دې نو ماته به لاړ شئ که نه ټوټ ته راغللی که نه ساوت ته به راشي کار به کوئ نو خواري به کوئ دلته نه سسپینډ کېږي زه غواړم یو کلر ورکړم سمپلي په دې کلیک ولګوه او ریټنګل ته راشي بیا په دې باندې کلیک ولګوه صحیح ده دغه شان دا دې جوړ کړه که نه دا یو دانه مې جوړ کړه دا ټوټي ته لاړ شه دا به چېرته اوس پروت وي د ما سره سکرین هم لږ ګنده دی هلته تاسو لږ وګورئ صحیح نه ښکاري ډېر کوچنی مې جوړ کړه چې بیا داسې نه ښکاره کېدی دغه دی دا دغه ځي سره داسې راواخلئ صحیح شو داسې ډریګ دلته مې جوړ کړی و که نه دا یو څو سانتي دا کلیک ولګوه یو څو سانتي دې خوا لږ ذره ډریګ یعنې 2 سانتي یعنې 1 سانتي دا ما ډېر غټ جوړ کړه دا داسې غټ به نه جوړوئ دا به وړوکی جوړوئ صحیح ده دا به باندې راولئ دغه ځای سره دا دی ډېر اسانه کېږي ښه دا پوینټ ډایرکټ سلیکټ کړو دغه نقطه سلیکټ کړه دا څه شو دا سلیکټ یو وار دا کلر ورته لږ چینج کړه د دې دا کلر مطلب دغه شانتې زیړ کلر مې ورکړه دا نقطه دلته موف نوټ کړه ښه دا موف نوټ راښکاري دا نقطه دلته کې هغه پاس نقطه یې چې کوم ده د اربیټ سره داسې کوي هر قسم ډیزاین پکې کولی شئ دي صحیح شو اوس دغه نقطه به سلیکټ کړي دا نقطه او ټیوب کمانډ به راواخلئ او بس بیا به روان شي
ټول منزل به وکړي بیا ګر چاپېره د پیک نه نو دا دونه تکنس مه ورکوه که نه ته او که نه ته بیخي کم ورکړه دا تاسو د پوهېدو لپاره ما ورکړي بیخي کم هم نه ورکړئ خو لږ ذره خو تکنس به لږ ورکوئ صحیح ده دا دلته داسې شو بیا به روټیټ ته راشي یو دوه پټې ختما لږه کلر چینج وي که نه ټول سر نه راتاو شم که څنګه که بس پوه شولې طریقه باندې خو پوهېږي که نه دا چې کله بس وشو بیا رایټ پې کلیک ولګوه بس اوکېږه چې کله کمپلیټ شو نو که تاسو وګورئ د دې دا رنګ چینج شو دغه رنګ سره دا رنګ دې رنګ ته هغه رنګ ورکوي که نه چې کوم تاسو غواړئ پرېږدئ چې کوم نارملي استعمالوئ او دا پټ پټ ته خو بیا رنګ اسانه چینج کېږي که نه دا بیا خپل هر رنګ شي دا نور ته به چینج کړي صحیح شو خو یو خبره دا خو داسې پیک شو که نه دا پیک خو ته کنسیپ هم کلیر کړي یو بل پیکونه دي چې هغه دلته دغه لري څه ورته وایي لکه ګولیان هغه لري داسې هول لري سوري غوندې پکې صحیح ده که نه په دې خو پوه شولی که نه کم راغلی ستاسو کلاس نو ما ته به راشئ چې کله دلته راغللې دلته وګورئ کوم کمانډ دی مارک کمانډ دی دې سر نه به جوړ کړو صحیح دی یو دانه جوړېږي بیا هغې کاپیانې اخیستل کېږي دا به کلیک ولګوئ ارتفاع چې کوم ده 80 سانتي مې ورکړه صحیح ده یعنې زه لږ به جګ جوړ کړو 80 مې 90 مې کړه صحیح ده دې خوا چې کوم دی یو 80 سانتي راغلم لاندې چې کوم دی یو 15 سانتي دې خوا راغلم 15 سانتي دې خوا لاړم 15 سانتي بیا دې خوا راغلم 15 سانتي بیا داسې لاړم بیا 15 سانتي راغلم بیا چې کوم دی بیا 50 سانتي لاړم صحیح ده که نه بیا چې کوم دی بیا به څو سانتي لاړ شي 15 سانتي بیا به 15 سانتي بیا 15 سانتي بیا 15 سانتي او بیا 15 سانتي بیا څو سانتي تلم 80 سانتي دا ولې جګ شو کم یو مې زیات ورکړه دغه یو دغه دا اخري که نه نو دا به م راته ویلي وو که نه زه دا 15 سره نور هم کړم صحیح ده صحیح شو که نه دا مې 50 کړ دا مې 15 کړ ډبل انټر د نه لګېږي بیا ټوله کیسه سر نه کېږي صحیح ده دا مې څونه کړ بیا 15 اندازه که نه چې څونه ته لاین سره یو ځای کړي هغه نه یو ځای کېږي صحیح شو دا مې 80 ورکړه هغه مونږ ورته په کوم ځای کې ولاړ یو خبرې څونه لرې ورته ولاړ بیا به دلته راشي بیا به دې سره دا اوس ګوره چې داسې سالډ شوی نه وي ګوره هغه نه داسې به نه وي دغه شوی حتما به داسې سالډ کوئ بیا ښه بعضې سالډ شوی نه وي هغه نه پوش کېږي نه پول کېږي صحیح شو کلوز کې به لاړ به شي 3D ته پیدا به کې دلته به راشي ډریګ به راوخلی دا یو دانه جوړېږي ښه دا به دلته کېدی کیم غوسته داسې به وکړو چې د دې به باندې دغه وباسم باندې یو داخل صحیح ده
داخل به وباسو سکیپ کا کلیک کا پی پوش کا 15 سانتي صحیح شو جوړ شو که نه دلته به مخامخ راشي دلته مخامخ ودرېږه چې کله مخامخ ودرېږي دلته یو کمانډ دی په همدې مورف کې سرکل ښکاري د دې په مرکز د دې مرکز به څنګه پیدا کړې مرکز یې نشته که تاسو غواړئ مرکز یې پیدا کړئ نو یو لاین د سیټ راکړئ یو لاین سیټ راکړئ دا ته مرکز درکړئ پوهېږي که نه یو لاین مطلب دغه په منځ کې یو لاین د دې لاین درکوي درته لاین زه مطلب دی مرکز شو کمانډ راوخله کلیک ولګوه دغه فیز د ښکاري دا شاته سایه راغلی شیډو ګوره دې معنی دا ده چې دا ته بلکل مخامخ جوړ شو ښه ګوره زه دا مې سکیپ که زه دلته دا جوړم دا ګوره دلته هم داسې کولی شي دا بلکل ته ګوره مخامخ جوړ شو ګوره مخامخو ته ولاړ نه یم خو ما ته څه نه پته لګېږي د سایه نه پته لګېږي دا سوری چې کوم دی شیډو چې کومه ده ګوره پاس باندې جوړېږي دا ډېر مهم کمانډ ښکاري په خپله ته نه کوي نو ګوره په دې باندې دا کلیک ولګوئ پایپ ته څونه کوتر ورکړئ زه ته دا 2 سانتي صحیح دی ریډیس یې 2 شو نو کوتر یې 4 شو نو پایپ ته ماته مکمل جوړ شو په دې پایپ باندې به کلیک کړي او پوش کمانډ به ووایي پایپ ته به لاړ شي دې کې به ورته سټیل او نکل او که هر څه شي دا به ورته ورکوي سپین رنګ صحیح ښکاري صحیح شو نو پایپ به د دې ځینه سلیکټ کړو او ډریګ به کړو 15 کېږي دا نیمه یې دی که نه نو نیمه یې ګوره که 15 ورکړم صحیح کېږي ډریګ یې لږ کړه صحیح ده یو او 2 رانې به بیا اخلي صحیح شو دا وګوره دا ښکاري صحیح ده ترتیب سره بیا به ډبل کلیک لګیا ښه صحیح شو په دې باندې به کلیک کړي دا کم قسم میټیریل اخلي کومه څخه ښکاري چې هماغسې میټیریل ورکړي دا لاینونه مینونه څنګه دي صحیح چې کومه چې تاسو ورکوئ صحیح ده خو د لپاره اکثره پینټ ورکول شوی دلته به راشو دلته دانه دی صحیح شو که نه ښه زه ورته یم چې هول راځي هول خانې پکې د خانو لپاره بل ته راشئ دا کمانډ به راواخلئ ریکټینګل به راواخلئ خانه په څو کې د دې په 15 ټیپ په دېشتو کې ډېره غټه خانه هم جوړه کړه ما داسې اوږدې ده څلور خانې جوړېږي څو خانې جوړېږي یو دلته په کومه سي ډیزاین چې که نه ښځه دلته رالمه که نه لس په څو کې جوړه کړم زه دېرش به ورکړم زه دا صحیح شو خانه جوړه شوه کلیک پې کوئ پوش یې کوئ اندازه معلومه نه چې څونه ورکوئ صحیح ده واپس په دې باندې کلیک ولګوئ او دا د دې نیمۍ باندې واپس څه شی کوي ډریګ یې کوي ولې چې اخوا ووځي صحیح شو که نه دا وشوله دې باندې کلیک ولګوئ هماغسې میټیریل ورکړئ چې دا دننه ځای هم هماغسې کلر واخلي ښه چې دننه ځای چینج کړئ نو چینج کولی هم شي دا به ورته ورکړي
دا اوس په دې باندې کلیک ولګوئ او ډریګ ا کاپي واخلئ. جی نو کافی مشکل ہے دا صحیح والے صحیح ده نو صوت نه واخلئ. صحیح ده که نه؟ دلته کلیک ولګوئ ډریګ ملټیپلس کاپي یو به دلته کیږي. صحیح ده که نه؟ او بل به لاندې شو که نه؟ صحیح ده بس په دې باندې به کلیک کړئ. دا بس ټول کاپي کوي هلته پرېږدئ. ګورئ واپس صوت ته راشه که نه؟ په دې هم کلیک ولګوه شپ بټن ونیسه په دې هم کلیک ولګوه شپ بټن ونیسه په دې هم کلیک ولګوه. د دې سره ډریګ کاپي واله او واپس مې کنټرول زیډ کړ. صحیح شو راغلی صحیح شو. دیزی بروش اخوا وګوره چې دا وتلي دي او که نه. او دا داسې په ډیزاین لپاره موږ نه دي جوړ کړي. په دې به کلیک ولګوئ. صحیح ده. په دې آبجیکټ به کلیک ولګئ رایټ به کلیک ولګئ او څه به کلیک کوئ سبټریک بیلون ته به راشئ سبټریک په دې به کلیک ولګئ سبټریک نو دا آبجیکټ به کلیک ولګوئ په دې به کلیک شي بیا په دې کلیک ولګئ 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 او بیا به په دې کلیک ولګئ. ګوره داسې په دې ځای باندې ډایرکټ رایټ کلیک مه لګوئ ښه لږه خوا رایټ کلیک لګوئ چې بیا خرابېږي دا ځای. صحیح شو. ویلیون ته راشئ او څه کلیک کوئ سبټریک نو بس دا ورته سلیکټ کړئ د باندې دا سبټریک کوئ چې کله سبټریک دا وګورئ. صحیح شو که نه؟ د دې په ټاپ باندې دلته مارک ته به راشئ په دې ځای به کلیک ولګئ بیا به په دې ځای کلیک غلط شو ښه دلته به کلیک ولګئ د لږ داسې راشه بیا دلته داسې راشه. صحیح شو. بیا په همدې باندې کلیک ولګوه په دې غاړه باندې دا اوس ځای سره مشکل شو دا به انتخاب کوي نو انتخابیږي. صحیح ده. څنګه انشاءالله دا انتخاب کا کلیک کا او دا خبره سي دا انتخاب کا شپ بټن ونیسه دا لرې که خو هغه انتخاب شوی نه په پلان کې انتخاب چې پلان انتخاب بیا بیلی دیز انتخاب بیا بیلی دا چې سم جوړ کړي هماغه ټایم انتخاب به مې صحیح ده او دا چې کله داسې راواخلی دلته دې کلیک ولګول بیا به دلته به کلیک ولګئ دا څه مشکل شو انتخاب شو دا صحیح ده د دې یو سنډه باندې به کلیک ولګئ او افسیټ وګورئ افسیټ به واخلئ صحیح ده 100 سانتي 2 سانتي یا 3 سانتي صحیح ده
دا به دې ځای کې کلیک ولګوئ دا به دلته چت کړئ څو سانتي 3 سانتي صحیح شو دا و دلته نه دا به د ټولو نه داسې کوئ پوهېږي که نه دا به څه کوئ دا به د ټولو نه دغه شانتې کوئ دغه شان ښکاري دونه زبردست صحیح ده دا رنګ یم چې کوم دی 3 سانتي مه جګوئ 2 سانتي جګئ 1 سانتي جګئ صرف هغه ډیزاین برابر کوئ ښه بیا دې په دې غاړه باندې به هم دا جوړئ سپین کلر وګورئ پینټ یو دانه چې جوړ شي که نه صرف دې غاړه و دې خوا خو دا خو جوړ شو که نه دا خو جوړ شو لکه دې نه خو به دا براوخت دا خو به هلته مو دی که نه دا به بیا ټول سلیکټ کړي دا به هم سلیکټ کړي شپ بټن سره او دا به هم سلیکټ کړي دا به هم سلیکټ کړي بیا به دا هم سلیکټ خو دا دغه باندې بالکونونه خیته دا ټول به ګروپ کې چې کله دې ګروپ که که نه د نه پس به دا سلیکټ کړي او دا به دې نه راواخلې او دلته به راشي ډرایګ ملټیپلز به راوالې په دې به کلیک ولګې دا به داسې کېږي صحیح ده همدغه شان دلته به هم کېږي خو بیا به څه شی کړي روټیټ به کړي دا تول داسې ترتیب سره به کېږي سکیپ کوي دا به داسې ښه ښایسته منظم ښکاري بیا دې چې دا یو طرف ته جوړ کړي بل طرف ته مه جوړوئ ښه ها که نه صحیح ده بیا هلته لږ زره ګیپ ورکړئ چې هغه دې سره ایډجسټ کړئ تاسو بیا په خپل ورته سوچ وکړئ ورته طریقه باندې پوه شوئ که نه لکه دا ماله 10 دی 15 کوي چې 15 به د هغه شي او 15 به د ده شي نو 10 به شي صحیح شو دا دغسې ډیزاین سره دغسې پیکونه جوړېږي کوم چې پیک تاسو کتلی ما ته راوړئ زه دغسې طریقې سره هغه جوړوم درته یو د دې کمپیوټر خپل پیکونه دي ښه د هغه کمپیوټر خپل پیکونه دي هغه په آبجکټ کې راځي د هغې دونه استعمال نشته بیا هم دې کې اوس نه درته وښیم هغه داسې ترتیب سره ورسې صحیح نه جوړېږي دلته راشئ هغه نو خو اسان طریقه ته ما وښودله آبجکټ ته راشئ آبجکټ کې په دې ته راشئ دلته لاړ شئ په دې باندې کلیک ولګئ په دې کې په دې بلډینګ سټرکچر کې موږ سره په ماډلینګ کې دا پیکونه دي دا هم صرف د سټیټ لپاره ګولۍ کې صحیح نه اپلای کېږي کار پې لیکلی خو موږ ډېر کوشش پې کړی نه کېږي په دې به کلیک ولګوئ تا ته وایي چې څونه اندازې به ورکړي دې ځای کې د دې ماډلینګ ته راشي سټایل ته بیا ورته وایي چې کوم قسم سټایل پکار دی دا خو دا هلته ما جوړ کړه طریقه خو مې ورته وښودله که نه ګولیانه دې کې چې یو دانه سټایل راواخېسته دا به اوکې کړي دا به راشي زه وایم چې دې ځای کې ماته کېده دا پیک کې اغوستل شو فکر کوم چې دا الټه کې اغوستل شو ښه پیک دا دی باید دا طرف یې اخ وای دا طرف سره دا طرف یې اخ وای باندې نو اول به بیا په دې به کلیک ولګئ دا پیک باندې او یو ور خو انتخاب شي د دې انتخاب لپاره تاسو ته سلیکشن طریقه ښودلې ده دا نه سلیکشن کې بیا به دا راواخلئ او دا به صرف دا به سلیکټ صحیح ده نو دا به دې ځای کې څه شی کې میرر به کوئ نو دلته وګورئ تنه میرر میرر نه شو میرر شو نو د دې اندازې ډېرې وړې دي په دې باندې به کلیک ولګوئ دلته د اندازې به ورته ورکوئ پرامیټر ته به راشئ که نه دا هایټ چې کوم دی دا مثال 80 که ورته دا 2 که هغونه که دا ټولې اندازې دي چې ورته ورکړلې دې سیټینګ ته لاړ شه اوهو نو څونه ورکړي 80 ورنه که ښځه 10 مې کړه دا پیک شو صحیح ده اوس دا په ځمکه باندې پروت دی دا به دې نه جګ کوئ ارتفاع به ورکوئ ارتفاع دا به ورته 53 به کوئ دا به پاس راشي اوس هم لا لاندې دی که نه بیا به دې باندې به کلیک ولګوئ 53 نه 83 93 صحیح شو لاړ به شي ټوټي ته
استعمال طریقې څنګه ده په دې به کلیک ولګوئ دا به راواخلئ دا سنډه په دې ځای باندې کېږده ډریګ ښه کېږدې غوستل دغه طرف ته ښکاري دا طرف بیا راواخلئ دلته دا طرف نه یا دا طرف یې صحیح ده دلته وګورئ موف نوټ دی نوټ به موف کړي دا به دې سر ته راورسي ورسېده سر ته اوس غواړو چې دې بل طرف ته هم یوز کړو که نه نو په دې باندې به کلیک ولګئ او دې ځای کې به میرر اور کاپی به کلیک صحیح ده او دې کونج سره به څه کوې کونج سره په کونج به کلیک ولګئ نه دا هلته به دې ګوره یو دا طرف دی یو هغه طرف دی دواړو طرفونو کې فرق دا دی چې یو سره سټریچ کېږي او دې سره دا په یو انګل سره اوړي دا به په 45 زاویه کې او دا به مو ته څه شی کې په 45 زاویه به کې څه شی انتخاب کړی پیک انتخاب صحیح ده 45 زاویه که وشو 3D ته لاړ شي صحیح شو دغه ډیزاین تاسو کولی شئ نو خو دا ګولایي کې بیا د ایجسټ کول ډېر وخت لګېږي پې سټریټ لپاره صحیح ده سټریټ سیده دغه لپاره اوس زه اوس په دې باندې کټاره کېده کټارې به مینولي جوړېږي خو ډېر وخت پې لګېږي او ښایسته ډیزاین په مارک کمانډ کې که نه شته په دې کې آبجیکټ ته به راشي په دې به کلیک ولګئ په دې کې فینس ته راشئ نشته کومه دی دغه دی فینس ریلینګ دا ګوره دا ټولې کټارې چې کومه کټاره تاسو یوز کوئ جسټ راواله او لاړ شه ارتفاع ورته ارتفاع به بیخي زیاته ورکړي 4.5 به ورته ورکړو په دې باندې کلیک ولګوه دا کټاره دا میرر د شیشه ده ښه دا بیا چې کله رینډر کې بیا اخلي خپل کلر 4.5 سره جیک شو که نه ریپیک د پاس एकदम کنه جیګه را کنه اوس مین ودیم کی دغه نقطې نه راوخله او دا موف دی کنه دا ډریګ راوخله او په دغه ځای باندې کې صحیح شو لاړ شي ټوټي ته دا خو دلته کېغوستله په دې باندې کلیک ولګوه دغه نقطه ته ښکاري ده دغه سره دغه راوخله او دا د څه شی که دی سر ته ډریګ دا هماغه شان میرر کېږي او دې کې هم دغه طرف چې کوم دی دا په 45 زاویه سره روټیټ کېږي ښکاري پوهېږئ نو لاړ شي 3D وګورئ نو دې 3D کې دا د سټریچ کړله که نه دا پټې پټې خو زیاتې شولې که نه دا وګوره داسې شو تاسو کولی شئ چې بیا په دې باندې کلیک ولګوئ او لاړ شئ او ورته ووایئ چې یاره د دې دا ډیزاین چې کوم دی ریلینګ سیټینګ دا ماته زیات کا کم کا دونه کا ارتفاع زیاته کا کمه کا دا سټیپونه راته زیات کا سټیپ چې کوم دي کومه دي دا تیکنس دی دا دی دا شو دا څونه نه دي ډسټنس لف فرام زه ورته دا 5 کم ماته متر څه شی وته دا ټولې هغه دا ارتفاعګانې وي صحیح د 15 سانتي وه دا ریلینګ ارتفاع ده دا د بر دې ارتفاع ده صحیح شو زه دا به نیکسټ کړو دا دغه هم راځي دا پایپ کوم څه شکل ورته وښیي ښکاري هینډ ریلینګ پایپ کوم څه شکل وښیي داسې ریکټینګل کې راولي که داسې دایره شکل کې راولي یا بیا دې هغه هینډ رینګ دغه اندازې دي ارتفاعګانې دا ټول اندازې ورکم کې پوهېږئ پرې صحیح ده دا سرکل دی د دې ډایمیټر څونه نمبر اف پوسټ 15 دي که نه زه ورته دا ورته څونه که دا ورته 10 که دا ګوره دا 10 دانې شو دا پیپونه وګورئ 10 دانې شو نو دا پوسټونه دې ته پوسټ وایي دا پوسټ زیاتولی کمولی شي دا شیشې او دا هر څه دې کې زیاتولی کمولی شي دا تاسو رینډر نه کوم کړئ دا شیشه ښیي درته بیا ښه صحیح شو
طریقه باندې خو پوه شوې که تاسو وایئ چې نه یاره دا کټاره راته مه راوله بله کټاره راته راوله کومه یوه زه ورته یم یاره دا راوله نو دا ورته اوکې که دا نیکسټ کا نیکسټ کا د دې اپوسونه څه شو نمبر اپوز 3 دي ته دا ورته شل کا اوکې که دا وګورئ دا به مو سټریچ کې که نه هلته به کشکاږي دا خو هغه اوریجنل حالات کې درکوي درته که نه او دا به هم څه شي کې سټریچ به کې هلته به یې ویسئ یعنې دا پوس ریکټنګل دي مزه نه کوي دا لا ښکاري نو دا ورته دا داسې دا کلیک ولګوئ سرکولر شي بیا ښایسته ښکاري یا په 2D ته راشئ او دا دې ځینه سلیکټ کړئ د دې نقطې نه مینز نقطې او دا سټریچ کړئ 3D کې وګورئ همداسې دا بره دغه هم ریکټنګل دی خو هر چینج کولی شئ تاسو چې کومه سي سټایل کومه سي میټیریل تاسو غواړئ ورکړئ ورته د هغې قطر د هغې هر څه چینج کولی شئ میټیریل یې دې ځای کې وګوره دا به ته ماته دا په زیړ کلر سره وښایه دې رنګ سره دا دې رنګ سره وښایه دا دې رنګ سره وښایه بار چې کوم دي دا سپین رنګ سره وښایه دا ټول چینج کړئ او دا ورته اوکې کوي نو تاته به دا کټاره داسې جوړه کړي طریقه باندې پوه شوئ مشکل خو به نه وي کلیر سلب کې دوه خبرې پاتې شو هغه وویل بیا بس کوو ښه سلب ته رالم په سلب مې کلیک ولګول په یو نقطه باندې مې کلیک ولګول یو خو موږ سره دا مو شو دا مو شو دا مو شو اپسیټ هم شو اوس یو کویشن پیدا کېږي کویشن دا دی وایي زه صحیح شو تا خو اپسیټ ورکړه خو زما د ټول طرفونو نه دی پکار یو طرف نه پکار دی ټول باید وانخلي نو یو نه کوم ځای کې پکار دی زه راځم دا واپس دین نه کومه مثال صحیح ده که نه دا به سلیک کو اپسیټ به کلیک ولګی که نه واپس مې دینه نه کړه صرف ورته یم چې دغه مخې ته دلته پکار دی صحیح ده دغه دوه طرفونو ته پکار دی خو بند دی هلته کورونه دي د خلکو وصل دي صحیح ده نو دلته پکار دی نو په دې باندې به کلیک چې کله دې کلیک ولګول آرټ څه لیکلی دي آرټ پولیګان په دې به کلیک کړي دې خوا به کلیک نه لګي ډایرکټ به دې کې کلیک ولګوي ته دې نه شروع کړه اوس وایي کومه سي ریکټنګل که لاین زه ته مې داسې کار وکړه دا ریکټنګل راواخله ریکټنګل مې راواخیستل که نه دا ګوره څونه دې خوا څونه ویستلی باسې فاصله به ورکړي دې خوا که نه یا دلته یا هلته چې څونه ښه هلته اتیا شو نابله فاصله به دلته ځان ته پاره مخکې نه یو پوینټ چې ایښی دی که نه یعنې دې خوا راغلی نو بیا ډېر ایزي کېږي لکه داسې زه ورته یم لاین راواخله دا بند که لاین راواله د دې ځینه څو سانتي دې خوا ځې کلیک ولګوه څه شی شو دا لاین راواله صحیح شو شپېته سانتي مې دلته ورکړو او شپېته سانتي مې دلته ورکړو دې خوا کار څونه ورکوي څه خبره نشته څنګه جوړ نه شو لاین دی که نه اصلا کې اسلب موږ سره ایښی و ښه دلته کلیک ولګوه شپېته دلته ورکړه سلب سلیکټ او شپېته دلته دغه نقطه مهمه ده دا نقطه ورته ښکاري تاسو به دلته راشئ سلب به کلیک کوئ په سلب باندې چې کله کلیک ولګول ایډ پولیګان به راوالی پولي لاین باندې به کلیک ولګوئ دلته به کلیک ولګوئ دې خوا شپېته وواخله وشو شپېته تا ته اوس دا نقطه څه پته لګېږي که نه دلته کلیک ولګوئ نو هلته هم کلیک نه دلته کلیک لګوئ شپېته را واخیستل شو بیا به دلته کلیک بیا به دلته کلیک بیا به همدې سټارټ ایونټ پوینټ به وصل کوي دغه دا طرف ووتل تللی دی که نه پوه نه شولئ ډي کې مو ګورئ صرف دا یو طرف ووتل داسې که نه اکثره دلته زینه ده د زینې لپاره به څنګه هول کوو زینه به پکې نه وي ولې زینه ده که نه لکه دلته رالم او داسې که هر څه شی دی به دلته زه ورته یم زینه راواخله او دلته زینه ده
زینه به ډریګ کوي ښه دا وګورئ ډریګ او تین دا دی بل طرف ته میرر که نو په دې روټیټ که په دې کلیک ولګوه روټیټ دا د دې نه راواخله ډریګ صحیح شو په دیوال باندې وردننه کېږي صحیح شو زینه نو د زینې لپاره به دا پاس دلته څنګه کولی شو چې دا دغه کو خالیګاه پرېږدو نو خالیګاه لپاره به سلب سلیکټ کوئ چې کله هم سلب سلیکټ کړو نو بیا به په دې باندې به کلیک کوئ سبټریک کمانډ دی موږ سره کوم یو کمانډ دی سبټریک سبټریک کم یو کې پول لاین والا کې که دا ریکټینګل دی ریکټینګل کلیک ولګوم سبټریک شو 3D صحیح شو مشکل خو نشته بیا سایټ خو بره بامبوټې نه پس بره ویډیږي دیوالونه یې غاړه کې صحیح ده که نه بیا هلته یو دروازه لګېږي هلته یو وینډو لګېږي دا ټول بیا کار کوو طریقه باندې خو پوه شوې سبټریک اوس یو کوېشن بل پیدا کېږي کوېشن دا دی وایي زه چې کله دلته راشم سټیر ته راغلم چې کله کار وکړې تاسو ته بیا پته لګېږي کوېشن وېشن به خپله پیدا کېږي چې کله کار ونه کوي بیا نه کېږي زینه مې ولګوله سرکولر زینه وایي د سرکولر زینې لپاره د هول په کار دی که نه نو دلته به راشي دا به کلیک ولګوئ سبټریک کله سبټریک ته راغللې سبټریک راواخله اوس په دې کې ریکټینګل نشته دی سوري سرکل نشته دی څه نشته سرکل په دې کې صرف سرکل نشته نو دا هول به څنګه کوو دا پورې لاین به راواخلئ او دا به زوم کوئ چې کله هم زوم کړئ نو کلیک به ولګئ کله دې کلیک ولګول نو یو وړوکی کلیک به لګئ نو بیا دغه خواري به کوئ سیده لاړ شئ څه خبره نشته خو دا به داسې کوئ ټول چت ځای به نه خالیږي اولې څه ورته صحیح ده که نه داسې ګوره که دغه سرکل چې جوړ شوی دی هغه هم یو سیګمنټ نه جوړ شوی یو حصې نه جوړ شوی که نه نه ما حصې ښه زه داسې راغلم او زه د دې پورې دا لږ ځای مې قطع کړ تاسو وګورئ 3D کې دغه شانتې به داسې کټ کوئ ښکاري څومره منظم پوه نه شوئ یعنې سرکل پکې نشته ښه دا ټول به ګر چاپېره هغه کوي ورته هول کوي بیا دلته کټاره لګوئ ګر چاپېره کار څه لګوئ خو منځ کې زینه راخیږي سرکل پکې نشته خو تاسو بیا داسې کوېشن پیدا کېږي چې سرکل نشته سبټریک کېږي که دا نه سبټریک کېږي سبټریک اونلی مار په مار باندې سبټریک کېږي وال نشي سبټریک کولی سلب نشي سبټریک کولی زینه خو نه سلب که د مارک نه مثلا زینه خو د څنګه د مارک نه جوړی سلب دې د مارک نه جوړ کړی بیا سبټریک کېږي صحیح شو مشکل خو به نه وي هسې هم کولی شي خو د یو زینې لپاره به دونه سلب به مارک کې هغه کې به دا خو اسانه ده لږ لس منټه لګېږي پې صحیح شو مشکل شته نشته دا و موږ سره په سلب کې دا کارونه بس دونه درس نن بس دی